اوس خو سوایا آخر د اظهار وخت راغلی اوس خو سوایا آخر د اظهار وخت راغلی ژوند څه بیکار و خو بیا هم د کار وخت راغلی دنیا دی ورکړي اجازت د څو خبرو ورله دنیا دی ورکړي اجازت د څو خبرو ورله آخر بیمار دی او آخر د بیمار وخت راغلی راغلی په موده پس وه اختر ته په ژړا شوه راغلی په موده پس وه اختر ته په ژړا شوه په کلي چې راتېره شوه ګودر ته په ژړا شوه ویل یې چې هغه دې په لیدو پسې رنځور شو ویل یې چې هغه دې په لیدو پسې رنځور شو کتل یې عینې کې خپل بشر ته په ژړا شوه خوشحاله شوه چې نوې لوپټه مې ورله راوړه خوشحاله شوه چې نوې لوپټه مې ورله راوړه خو پام یې شو زما سرې څادر ته په ژړا شوه خوشحاله شوه چې نوې لوپټه مې ورله راوړه خو پام یې شو زما سرې څادر ته په ژړا شوه ویل یې چې ته لاړې ویل یې چې ته لاړې هغه هم په رنځ اخته شوه د کلي یوه ترور یو مسافر ته په ژړا شوه منصوره دا چې ته لار کې بېخوده راغوزار شوې منصوره دا چې ته لار کې بېخوده راغوزار شوې دا څوک وه چې دې ودرېدله سر ته په ژړا شوه راغلی په موده پس وه اختر ته په ژړا شوه په کلي چې راتېره شوه ګودر ته په ژړا شوه د محمد ګل منصور دغه شعرونه او دغه غزل تاسو ته په ډېره مینه ډالۍ